سلامونه و احترامات ملګرو، سلام و احترامات به همهتان دوستان عزیز. ملګرو، د سپینې شګې موسم خو بدلونکې ورځې کې څو ځله کله چې لمر نو ډېر ښایسته منظر لري. دوستان عزیز، باید یادآور شوم که اینجا موسم گاهی ابری، گاهی بارانی، گاهی آفتابی می باشه که در آفتاب بهترین منظر داره. اما ویدیو ما ده که از ابری بود. دوستانو، پکتیا ولایت ززیاریوب ولسوالي سپینه شګه چېرته چې په زرهاو موټر په لکاو خلک د دې ښکل منظر لیدو ته راځي. نو نن غواړم د سپینې شګې په هکله تاسو ته معلومات درکړم، د چکر ځایونه تاسو ته وښایم او هغه کمی چې دی لري تاسو ته یې په ګوته کړم. او مخکې له دې چې تاسو دلته راځئ باید څه وکړئ؟ دوستان عزیز، باید متوجه باشین پیش از آمدن به اینجا باید کدام نکات را در نظر بگیرین. نخست این که لومړی دا چې کله چې تاسو کوټکي بازار ته راورسېدئ، که دا پوخ سړک تاسو تعقیب کوئ، مخامخ تاسو ګیوي ته ځئ چې هغه هم د چکر ځای ده. او که کوټکي بازار نه یو 100 متره مخکې چپ لاس ته خامه سړک راغلی چې دا سپینې شګې ته راغلی، او دې سپینې شګې سړک کې تاسو مخ ته راشئ، تاسو ته 2 سړکه کېږي. یو سړک غره ته ختلی چپ لاس ته، یو مستقیم راغلی. د چپ لاس ته کوم سړک چې تللی دا سروی پرخې ته لاړ ده چې هلته چیني دي، خوندور ځای ده. خو که تاسو بیا مخامخ راشئ، تاسو راځئ دلته چې دغه هغه ده سپینه شګه. ها ملګرو، یوازینی شی چې دلته سپینې شګې کې کمی ده هغه د اوبو ده، تشناب، حمام. نو له تاسو ټولو هیله کوم چې مخکې له دې چې سپینې شګې ته راشئ، تفریحي ځای ته راشئ، نو یو سیار خیمه، 1 نفري، 2 نفري، 5 نفري ځان څه ولرئ، یو بشکه د اوبو لپاره، او هغه شیان چې تاسو یې عادت لرئ کېدای شي پیدا نشي. او بله دا چې تاسو باید دلته مخکې د راتلو څخه پوه شئ چې دلته یخ نه پیدا کېږي. البته واوره خرڅېږي، هغه هم کله یي کله نه، خو یخ نه پیدا کېږي ځکه دلته یخ ته ضرورت نه وي. او بله دا چې دې موسم کې د ورځې په جریان کې اکثر اسمان ورځ او باراني، کله نه کله لمر راخیږي، او د ځمکې تفت یا واوره چې کوم دی ورځې کې 3 ځله 2 ځله په دې سپینې شګې راځي چې خوندور هم دي. لکه څنګه تاسو چې بره ګورئ او دا ټوله سپینه شګه ورنه ډکېږي چې بیا هېڅ نه درته ښکاري، خوند کوي. ها ملګرو، تاسو کولی شئ پاسه وګورئ، دا د پاکستان پوستې دي. البته دغه پاکستان پوسته ده، او ورپسې د پاس د هم د پاکستان پوسته ده چې دلته تاسو د نږدې کېدلو او هغوی سره د خبرو کولو څخه منع یاست. او بل معاملات چې دلته ده هغه د قیتو لډوانو ده، لډو چې کوئ قیتو باندې ډېره بدامني ده چې لامل یې څه ده زه هم نه پوهېږم. خو قیتې د دغه مسؤلینو نه خوښېږي. البته چې تاسو ګورئ مخامخ بیس ته چېرته چې مجاهدین البته طالبان اوسیږي. دوستان عزیز، باید یادآور شوم که پیش از آمدن به اینجا لطفاً خیمه سیار، 1 بشکه برای آب که اینجا چینه است که خود اینجا آب نداره، شما باید بشکه با خود بیارین. و چیزهایی که شما با آن عادت دارین، سیگرت نسوار البته پیدا میشه اینجا، خو از خود این ولایت که شاید شما مجبور شوین که عادت خود خود ترک شده نمیتونه، از این خاطر چیزایی که ضرورت است با خودتان بیارین. پیدا میشه اما بسیار با قیمت بلند، و بلند نیست، خب بازم مناسب نیست. و یک گپ دیگه دوستان عزیز،